د ورو سوال کړی دی وی ما یو بیان کې دا خبره اورېدلې ده چې څوک چاله قرض ورکړي نو د هغه وخت پورې چې دی دا قرض را واپس کړي دا چاله چې قرض ورکړی دی د ده دپاره روزانه صدقه شمارلی کېږي دا خبره صحیح ده الجواب اول خو دا یاد کړي دا قانون رب العالمین دا شریعت یو لوی احسان په موږ کړی دی چې موږ ته را نصیب کړی ده په دې کې ځای په ځای ویلي چې د یو بل سره ګزاره کوئ لکه قرآن کې الله وایي وان کان ذو عسرة فنظرة الى میسره که چېرته د تا چې چاله قرضه ورکړې ده د ده حالات سخت دي او غریبي پې او مسلې ورته نو بیا ورته نیټه ورته اوږده کړه یو دا مرحله ده بلکې بیا دا ویلي وان تصدقوا خیر لکم او که چېرته بلکل ورته پرېږدوي دا ډېره غوره ده که نه یې پرېږدي نو بیا نیټه څه کړه اوږده کړه که دې پرېښوده جو ډېره ښه ده او حدیث کې راځي امام مسلم راوړی سبحان الله ابو الیسر رضی الله عنه روایت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي من انظر معسرا او وضع عنه اظله الله فی ظله د چا چې په چا باندې قرضوي او ده ته یې نیټه اوږده کړه یا یې ورته دا قرض ماف کړو یا د هغې څه برخه یې ورته ماف کړه الله به ولې د قیامت په ورځ د عرش په سوري کې ځای ورکوي د دې مسلو نه زیات نه دی خبر لکه ورته یو سړي ته ټلیفون وکړو او د ځان نه هوښیار جوړول پکار دي اوس زه راته دا وویل خپل ځان اوس که زما په چا باندې قرض یو ما ورته ټلیفون وکړو او دی زما ټلیفون نه اوچتوي نور کله اوچتوي نه اوچتوي ملاقات ته م غاړه نه ږدي زما د عقل ما سره دی زه به سوچ کوم زه به فکر کوم چې دا سړی خو ښه روغ رمټ سړی خو دی چې دا چل کې خو څه مسله ده ورته نه به یې ورسره بس غلی شته بلکې په څه طریقه ورته دا پیغام ورسوه چې هېڅ خبره نه ده کله چې درسره وشي بیا یې راکړه نه موږ به په ټلیفون بیا ښه ګوته ږدو که کار ونه شو د کور دروازې ته به ولاړ په شرمونو به یې وشرمو رور ته به وله ووایو پلار ته به وله ووایو خاندان به وله خبر کړو کیدای شي جنګ جګړې ته خبره وایي یو سړی په دوکو دړکو مشهور دی هغه جدا مسله ده خو هر سړی خو دوکې دړکې نه کوي چې تا ته پته ولګي چې یو سړی ښه ستا ملګری او ستا رور او ستا خپلو نن ټلیفون نه اوچتوي نن تا سره ملاقات ته غاړه نه کوي ته پوه شه که نه چې اوس یې نه رسي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به الله پورې پناه نیوه د قرضې نه دا قرضه ګوره ډېر دروند سړی کله غلی کړي د هغه چا په مخ کې چې دی د هغه نه دروني او ځکه یو شعر هم داسې دی پښتو کې کله د حالاتو د لاسه داسې مجبوره شم اگر که الفاظ یې لږ بدل دي خو ما ته مناسب نه ښکاري زه به یې داسې ووایم وی کله د حالاتو د لاسه داسې مجبوره شم چې د کارغه بچي ته م شاهین ویم نو هغه به کارغه وي ته به ورته باز وی هلته سړی کمزوری شي خو ګوره چې تا ته پته ولګي چې دا سړی زما په مخ کې کمزوری شو نو د کمزورتیا نه یې فایده ماله بلکې محسوسه کوه ته چې ته ښه عزتمند سړی ته ښه دروند سړی دا د مسلمان شان دی خو داسې ډېر لږ خلک دي که نه داسې ډېر لږ میلاویږي الله یې دا خوی او دا صفت موږ کې پیدا کړي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې دا خبره زیاتې کړې ده چې چاله قرضه ورکړه د دې نیټې د راتلو پورې کومه نیټه چې د قرضې ده دا د ده روزانه صدقه حسابېږي روزانه صدقه حسابېږي یا قرضو کې څومره اجر دی ته مسلمان له ورکړي شریعت ولې دا دومره اجر پې ورکوي چې هلته سود ته خبره لاړه نه شي ځکه که داسې نه کېږي بیا خلک سود شروع کوي شریعت وایي نه قرض ورکړه څومره چې دې ورکړی د هغه واله او په دې ته اجر هم میلاویږي تا یو سړي له 500 روپۍ قرض ورکړه میاشت بعد به یې درکوي میاشه پورې روزانه ستا 500 روپۍ صدقه شمارېږي بلکې دې ته زیاته کړه حدیث کې دا راځي امام احمد دا راوړی دی بریده رضی الله عنه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې من انظر معسرا فله بكل یوم مثله صدقه څوک چې قرض ورکړي نیټه ورسره کېږي وخت وله ورکړي روزانه د لپاره صدقه شمارلی کېږي وی بیا یې ورځ وي من انظر معسرا فله بكل یوم مثلیه صدقه
چا چې قرضداري له موقع ورکړه او نیټه وله ورکړه نو دته د صدقې د اجر دوچنده میلاویږي روزانه لکه 500 روپۍ دي نو اجر د څومره صدقو دی د زرو وی ما ورته چې یا رسول الله تاسو یو پیر ویلي چې یعنی اجر ورته د هغې امره میلاویږي نن تاسو وایي چې دوچنده میلاویږي وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل له بكل يوم صدقه قبل ان يحل الدين هغه صدقه د کوم ځای نه سټارټه شوه لکه 500 روپۍ ما تاله درکړه یوې میاشتې دپاره میاشت لا نه ده راغلې دا اوس د میاشت پوره کېدو پورې 500 روپۍ صدقه د روزانه ها فاذا حل الدين نیټه راغله میاشت پوره شو زه تا پسې درلم وروره ته ویره به ما سره نشتې او حاله بس صحیح شو چې کله د سره وشوې راکه یا 2 میاشتې بعد راکه یا 3 اوس دوچنده حساب شروع شو ځکه چې قرضم وه نو اوس دې پکې نیټه اوږده کړه نو اوس حساب څو شو اوس دوچنده شو څومره ګوره سبحان الله ناشنا اجر پکې دی او موږ ته نه یو خبر قرض دې ورکو ثواب میلاویږي تا ته روزانه صدقه دا ته ورکولی شو دلته تا ته اجر میلاوي ورلې نیټه پوره شو هغه عذر یې پیش کړو چې یاره نشم او صبر وکړه اوس څومره چې ته د صبر کې دوچنده اجر د صدقې تا ته میلاویږي نو دې ورته موږ وایو چې او دا خبره بالکل صحیح حدیث کې ثابته ده ولله الحمد